هلمندیان وایي د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت له ښه کېدو سره بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې دي. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ثبات پیدا کېدو سره بیا هم آزاد بازار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې نه دي ټیټې شوي. د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالر له ښکته کېدو سره بیا هم دوی خوراکي او غیر خوراکي توکي په هغه پخواني بیه پیري. چې مخکې ډالر په 90 افغانۍ و هم شیان ګران و سره خلاص مثال لکه غوړي و تیل دی داسې نور شیان چې دي هم مخکې ګران و او چې ډالر راغلی 2.50 ته هم شیان ګران دي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په مشرۍ یو لوړه رتبه پلاوی چې د مالیې، ترانسپورت او نوردۍ او بهرنیو چارو وزارتونو استازي غړیتوب لري له پاکستان او ازبکستان سره په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته روان شول. د هرات ولایت په زندجان ولسوالۍ کې د 140 میلیونه افغانیو په لګښت زلزله ځپلو ته د 650 کورونو جوړولو چارې پیل شوې دي. چارواکي وایي چې یاد کورونه د دولت له بودیجې رغول کیږي. ټاکل شوی چې د هرات په بېلابېلو سیمو کې زلزله ځپلو ته 2146 کورونه جوړ شي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د نیمروز له لارې د 200 تنه افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې دغه کډوال له کوم هیواد څخه هیواد ته راستنه شوي، خو ویلي دي چې دغه کسان پرون هیواد ته راستنه شوي دي. د ارزګان یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې د روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د درملنې مرکزونو ته د خپلو ناروغانو د لیږد لپاره په ساعتونو مزل کوي، خو ډېری وخت مخکې له دې چې د درملنې مرکزونو ته ورسیږي ناروغان یې په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي.